7 क्लास شو صحیح شو کنه 7 نمبر شو مونږ چې چل کړو چې میټیریل ډیفاین کړو سیکشن یو ډیفاین کړی ها بیا چې چل کړو لوډ پیټرن یو کړو او لوډ کیسز یو کړو صحیح ده کنه لوډ کمبینیشن یو کړو صحیح ده کنه دا مونږ کړو کنه انور جنرال هغه وسره کړو وس مونږ چې چل کوو مونږ په دې باندې لوډ ور اچولې په دې هغه باندې مونږ څه کوو لوډ زو په ور اچولې لکه لایو لوډ په اچولې کنه نو مونږ به خیال کوو دلته کې 1 سټوري سلیکټ نو دا په 1 سټوري باندې نو مونږ دلته کې راشي چې آل سټوري وي آل سټوري وي کو او سب سلیکټ کو سلیب می سلیکټ کو ٹھیک تا نو چرته وځو نه اساین ته وځو ها مونږه فریم لوډ ته راځو کنه شیل لوډ ته راځو په شیل لوډ کې وسه کو یونیفارم باندې وکلیک کو ډیډ لوډ کتان ته خیال کړی کنه په کمبینیشن کې دلته برا شو کنه دا څه شو لوډ پیټرن کې مونږ ډیډ لوډ لسه ویلی ور کړی دا 1 مطلب دا چې دا به ته بخپل باندې ځان کالکولیټ کړې خدا نور 0 دی نو مطلب دا چې دا به ته مونږ خیو ټیک ته کنه خانه زوس دا سلیکټ ته اساین د براشه ما شیل لوډز دلته مې شیل او دا دی فریم او جاینټ او ها دلته څه کړی دی شیل لوډ یونیفارم ډیډ لوډ به کنورټ کوم لایو لوډ نو لایو لوډ زموږ سره څومره 40 پاوند او ریپلیس بشي نه وې دی کنه بس اپلای وی اوکې دلته راغی 40 لیکل خیال دی وتا وګوره 40 بیا به لاړ شو previous selection به وکړو PS assign به وکړو shell load ته به راشو یونیفارم به وکړو ټیک شو که نه دلته به څه راولو SDL زموږ سره څومره 35 ټیک شو که نه ها مونږ یې زموږ سره لایو لوډ څومره 40 او سوپر ډیډ لوډ زموږ سره څومره 35 یې صحیح ده که نه دا خبره شوه دا لوډ مونږ په دې باندې ور اچول داسې لوډس چې دي هغه مونږ په کالمونو باندې هم ور اچولی شو صحیح ده که نه په کالم باندې لایو لوډ به مونږ ور اچوو که نه اول دا شته لوډس چیک کړه شیل لوډ دا خو هغه جیومټري ده که نه ټوټل ایریا را کړی د څونه ده 1600 دلته کې وګوره لوډ کم لوډونه پې راغلی دي یو پې لایو لوډ پې راغلی دی بل پې کم یو راغلی دی SDL دواړه پې راغلی دی ها دا به کار کوي ټیک شو ښه اوس به مونږ څه چل کوو دې نه بعد مونږ دلته خبره کړې ده که نه ایکسپینډ او شرینک دا خبره مونږ کړې په دې کې وګورو چې ایکسپینډ او شرینک پکې شته که نه دا خو نه دی خو دا دلته به څه کې دی په ایډیټ شیلز کې او په ایکسپینډ شرینک کې اوس زموږ سره په هغه زوړ ورجن کې په کوم ځای کې پروت و مونږ به ډایرکټ ایډیټ مینو ته لاړو او دا به دلته کې دغه ځای کې پروت و نو آل سټوري دی نو دا ما سلیکټ کو اپسیټ ویلیو څونه پکار ده په انچونه کې نو 24 دی کا اپلای کا څه چلو شو اپسیټ واغستو ثابت نه اپسیټ واغست ٹھیک ده دا به زه اوکې کما زه به لاړ شم ویو ته په ویو کې به رینډر ویو ته په ویو کې رینډر ویو ته به لاړ شم دا ریفرش وینډو شو دا څه شو ها دا خو ریفرش وینډو ده رینډر ویو ته به لاړ شم صحیح ده کوم ځای کې ده شو رینډر ویو دا به زه اسکیپ کوم چې دا کمانډونه ټول کینسل شي که نه ویو ته به راشم او دا رینډر ویو ته په دې کې به کلیک وکړم په دې 3D کې دی په 3D کې به کلیک وکړم او شو رینډر ویو دغه ځای کې صحیح پته نه لګي که نه دلته وګوره نه
ولې دې لینټر سلیب دا غي موږ سوا غستو ابسټیټیو دی واغستو ها نو دغه طریقه کار دی صحیح کله چې موږ وایو ته لوډ نه یې چې په دې ځایونو کې څنګه لوډ اپلای شوي دي ښکاري پکې موږ هلته کې دا خبره کړې ده چې موږ به چېرته کې ځو موږ به ځو ډسپلی مینو کې به شو لوډس ته ځو صحیح ده که نه ډسپلی مینو کې شو به یې په کوم ځای کې لیکلی نشته دا کلیک نه کومه سیټ ویو آپشن ته رالمه که نه دې کې وګوره شیل ایریا شیل ایریا په ډسپلی مینو کې شو لوډس لوډس اساین شوي دي او شو کېږي نه دا په دې ځای کې موږ وګورو شیل ایریا دا زموږ سره جنرل دی دا ابجکټ دی او دا ادر الاینمنټ دی موږ وګوره دا په هغه ټول ورژن کې دلته مخامخ پراته دي دلته کې شیل ایریا پکې نشته صحیح ده لینک اساینمنټ فرق دی دا جوینټ دا شیل دی که نه شیل دا به پکې اپلای دی راغی که رانغی دا ته دغه ولیکو دا ته F2 او دا ولیکو فوټینګ همدا که نه یونیک نیم اپلای ده سیکشن اپلای کا سلیب ہے صحیح ده اور لوکل ایکسس ٹھیک تھا نا میش آپشن ندیز کی نمونگ دا ٹول کرتے ہیں مٹیریل یونیفارم لوڈ صحیح به کې لیکلی دی لوډ به کې لیکلی که نه دی 35 نو دلته کې زموږ سره څه شی دی په شیل اساینمنټ کې زموږ سره څه دی یونیفارم لوډ که چې زموږ لوډس پکې ګورو صحیح دی که نه اوس مونږ که خیال وکړو که نه مونږ دا اخرنۍ دغه کومه چې بیا بس کوو ښه دا ریکارډینګ دا رینډرینګ دی که نه ایچ ډي نو په دې وجه باندې رپوټې ښه اوس یو طرف ته دي که نه لکه اوس مونږ کالمونه جوړ کړي دي که نه مونږ د خدا پته نه چې دا کوم کالم دی سخت دی که سخواله دی نو په څه کې سخت دی که نرموالی دی په څه کې نرم دی صحیح حساب کتاب روان دی که نه نو مونږ داسې چل کوو که نه چې سلیکشن ته به لاړ شو دلته کې چې مونږ سلیکشن کوو نو دلته خو ډېر هر څه دي که نه اوس نو مونږ به سلیکټ ته ځو ښه په سلیکټ کې به څه ته راځو ابجکټ ټایپ ته به راځو په ابجکټ ټایپ کې به څه سلیکټ کړو کالم کالمونه سلیکټ شو که نه ګوره سلیکټ شوي وي زما په خیال آل سټوري دی که نه زه به اساین ته راشم دا یې څه لیکلی دی جاینټ restraints that way और रोटेशन की ये रोटेशन एक्स वाई और ट्रांसलेशन की मजबूत की दा सही شو نو موږ د څه سلیکټ کو دا یو دا بیا موږ د ریکوایرمنټس مطابق پدې کې سلیکټ کوو په خپل د لر کول هم شو ښه او نو موږ دا یو سلیکټ کوو دې څه پکې دا یو دی د سیپ په ټرانسلیشن دا کړی دا سیپ بالکل خیال دی نو موږ کوم یو سلیکټ کوو که موږ دا یو نه سلیکټ کړی که نه نو بیا به څه چلي بیا چې لوډونه راځي نو هغه سیخ په موږ دغه ځای کې څه واقع یو که نه دا موږ څه صحیح صحیح شو که نه دا بس موږ څه کوو دا به کلوز بالکل ویزیبل
ها زموږ سره دا کالم راغلی دی ها څه شی پړه کېږي بلې خواته ځي ها جیومټري الاینمنټ لود او ډیزاین لود موډ ته نشته ډیزاین شوی لا هم نه دی صحیح ده که نه نو دغه مونږ فکس سپورټ لرو ښه صحیح شو مونږ څو کارونه وکړو په دې کلاس کې لوډ یو اپلای کو خو شل لوډ یو اپلای کو صحیح شو بیا مونږ هغه وکړو په ډسپلی کې زموږ سره څه شو کول پکار دي بیا وسې چلو کو بیا ته مونږ اپ سیټ واغسته او کالم ټایپ یو چینج کو دغه کار به دوه نور به څه نشي صحیح دا اوس هغه صحیح پروجیکټ روان دی ښه دا فاینل پروجیکټ په کوم خلک ٹھیک ہے بس نو به څه تاسو